دوستانو بیا ښه راغلاست یاله دې وکړي چې روغ جوړ نن درته دوه ښکلي موبایل ګلکسي سامسونګ ګلکسي A51 A51 ته معرفي کوم چې مخکې ما درته ګلکسي A50 معرفي کړی وي. دوستانو دا موبایل نوي راغلي دي، ډېرې ښکلي ډیزاین باندې دي او قیمت یې مناسب دی، دومره ګران هم نه دي، خو د دې کوالټي او هغه شیزونه چې دي د تخنیکي ډېر پرمختللي دي. لکه دلته تاسو چې ګورئ مثلا 1.6 د A51 چې ده دا 1.6.5 ډسپلی ده او تقریبا پکسل چې ده تر 1080 پورې، کامرې چې دي 8 12 15 څلور کامرې لري، مخې ته یو کامره او همداسې دوستانو ورسره که تاسو همداسې که وینئ انډروید لس دی، 128 GB دی، تر 512 GB پورې شته، 4 GB رام لري او 4000 بیټري. دلته تاسو وینئ دوستانو تصویر کې زه اوس درته ښیم چې د دې اصلي قیمت څو دی، 350 یورو دی، تقریبا 380 پورې ډالر پورې راځي. سامسونګ ګلکسي A51 دا موبایل دی دوستانو، تاسو ورته ګورئ. ډېر په یو ښکلي ډیزاین باندې دی. شاته که تاسو ګورئ دوستانو ښه سرامیک غوندې کور لري، 4 کامرې، یو لینز او په ډېر په ښکلي سیستم جوړ شوی دی. دوستانو خو دا یو شی زما خوښ نه دی، اگر لاک چې ترې تاو دی که تاسو وینئ دا د غاړې دا د سامسونګ همیشه دا ډېر ناکامي دی، زر خط پکې ولګي یا په مځکه چې ولګي ډېر زر ختمیږي. دې سر کې که تاسو وینئ دا غاړې چې دي د لاک غوندې دي، اما شاته هغې چې ده سرامیک ده، شیشه غوندې ده، ډېر زبردست کور لري. مخې ته که وینئ دوستانو دا د مخې سلفي کامره ده. او دوستانو د دې که وینئ تاسو سامسونګ ګلکسي A51 دوستانو چالاک ورکړی ده، مګر هم سکرین کې که تاسو وګورئ کامرې ته ډېر په ښکلي ډیزاین باندې جوړه شوې، ډېر ښکلي ډیزاین باندې راغلی دی. دا که تاسو ګلکسي 15 استفاده کړئ په هغه رقم د سکرین کلر دی. راځو دوستانو سامسونګ ګلکسي A51 دا هم ډېر ښکلی ډیزاین ده، په شکل دی همغه 51 دی، مګر هم په نورو شیزو کامرو او دننه انډروید شیزو کې لږ فرق شته دی. لکه څنګه تاسو تصویر کې وینئ دوستانو دا د سامسونګ ګلکسي A51 4 کامرې شاته لري او یو لینز. دوستانو دې کې تاسو ګورئ داسې دی 6.8 چې د ډسپلی ده، 1080 پکسل دی، 4 GB تر 12 کامره، 12 15 د شا کامرې دي، 128 GB رام لري، تر 512 پورې او 4500 بیټري لري، 4 GB د دې رام. دوستانو دلته زه تاسو ته قیمت ښیم چې د دې قیمت څو دی. دلته که تاسو وینئ د دې قیمت دی 409 یعنې 470 یورو دی، مګر هم انټرنیشنل ریټ چې د دې دی په ډالرو باندې 490 شاوخوا پورې دی داسې. او دوستانو دا د سامسونګ ګلکسي A51 ښکلی موبایل زه دلته تاسو ته ښیم. اوس لږ داسې شاته کامرې لکه هم د ګلکسي A51 داسې دي، خو ډېر ښکلی ډیزاین باندې جوړ شوی دی. شاته هغه باندې چې دی کور باندې خطونه غوندې دي او ترنګي غوندې رنګ لري، مګر هم ښه موبایل دی، بد موبایل نه دی.
پوښوالی دی 150 یو اوی کې څه شی دی دوستانو کمره چې ده دغه 840 ده 150 د چې دی دغه 4 840 ده د چې دی 4 دی او ډسپلی هم د غټه ده دغه 8.5 ده د 8.7 دی باتري کې د پاک دغه 4000 ده د دې چې ده 4500 دی لږ فرق شته پکې خو ډېر نه ډسپلی لږ غټه ده باتري کې فرق دی کمرو کې لږ فرق دی دلته تاسو دوستانو لږ تصویر چک کومه چې دی کامره په څه ډول دی یو عکس والا صحیح رانغی دوستانو بلې خواته مې وکړه ښه د عکس هم ښه دی بد نه دی دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي آینده کې د سامسونګ ګلکسي 10 باره کې ویډیوګانې درته لرم انشاءالله او نور هم ډېرې ویډیوګانې دي هغه هم تر روانه کې درته شیر کوم هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي سره حتما سره لایک خوښه کوئ تر بلې ویډیو هم په الله سپارم